بیا هم زه مسلم وردګ د ډاکټر مسلم داعش اکیډمي څخه تاسو ته د آینس نیفو د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره 11 درس وړاندې کوم. 11 درس د پریپوزیسیونن په باره کې باندې دی. پریپوزیسیونن یعنی اضافي حروف. دا یو ډیر مهم او اساسي درس دی. یعنی د دې درس په زده کړې سره به تاسو وکولای شئ چې په ګرامر کې یا د ګرامر د لحاظه تاسو خپل ډیر مشکلات حل کړئ. نو راځو اوس درس ته. موږ تاسو پریپوزیسیونن یا جمع د پریپوزیسیون ده. دا صرف پریپوزیسیون دی. ان په اخر کې ورسره اضافه شوی د دې یو کلمې نه جمع جوړه کړې ده. نو تنها پریپوزیسیون حرف اضافي ته وایي او ان چې ورسره یو ځای شوی یعنی حروف جمع ده. اوس راځو موږ تاسو په پښتو کې هم بعض اضافي حروف لرو. یعنی اضافي حروف دي څه شی؟ اضافي حروف هغه حروف یا کلمات هغه حروف دي چې هغه خپل کوم معنا نه لري خو د هغې په واسطه سره د جملې معنا تکمیلي. مثلا که زه وایم زه کور کې یم، یعنی په عامیانه ژبه کې دا صحیح ده. یعنی د دې څخه مطلب اخیستی شو چې زه کور کې یم، مطلب دا دی چې زه په کور کې یم. خو که چیرې موږ تاسو په ادبي یا رسمي یا د لیکلو ادبیاتو د لحاظه دې جملې ته وګورو دا مکمله نه ده. یعنی که موږ تاسو ولیکو زه په کور کې یم، یعنی دا په چې ورسره شو دلته د دې جملې د ادبي لحاظه د دې جملې معنا تکمیله شوه او دا جمله تکمیله شوه. نو دلته دغه په چې دی تنها په که موږ تاسو چیرې استفاده کوو او وایو نه هیڅ کومه معنا نه لري، خو په جمله کې یو معنا ورکړه، د جملې معنا یې تکمیل کړه. دلته هم همدغسې په الماني ژبه کې هم همدغسې اضافي حروف شته چې د جملې معنا تکمیلوي او خپلو خاصو ځایونو کې استفاده کوي. اوس راځو لومړی موږ تاسو دلته پریپوزیسیونن یعنی د وخت سره پریپوزیسیونن خو بیرته هماغه جمع د حروف اضافي ده. یعنی د وخت سره یا په وخت یعنی د ورځې سره یا هم ساعت او یا هم د هفتې د نومونو سره د دې سره موږ تاسو کوم داسې خاص اضافي حروف دي په الماني ژبه کې چې هغه موږ تاسو ورسره استفاده کوو. یو دی ام bis. معنا am Montag مثلا دلته دی، یعنی په یا ich werde am Montag um 12 Uhr zu Hause gehen. وایي زه به د دوشنبې په ورځ دلته دا معنا ورکوي، یعنی دا خپله کوم خاص معنا نه لري خو دلته جمله یې مکمله کړې. د دوشنبې په ورځ په 12 بجو باندې zu Hause gehen، یعنی زه د دوشنبې په ورځ باندې په 12 بجو باندې کور ته ځم. نو دلته چې دی او خپله یو د معنا ورکوي بل په معنا ورکوي، نو په تنهایي سره کوم معنا نه لري خو د جملې معنا تکمیلوي. اوس دلته په دې ځای کې چې کوم دی د همیشه د ورځې سره استفاده کیږي. am Montag, am Samstag, am Sonntag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. دا د ورځې نومونه دي، د هفتې د ورځو نومونه دي چې دا د هفتې د ورځو نومونه بیا موږ تاسو د کانورساسیون په بخش کې یا د محاورې په بخش کې بیا هلته موږ تاسو وایو. اوس دلته په الحال همدغه دومره زده کوو چې am Montag د جملې مطابق. بل دی بیس معنا تر. زه به تر سهاره پورې درس ووایم که نه. بل دی پون بیس. پون او بیس دواړه په یو جمله کې استفاده کیږي. لکه موږ تاسو وایو چې زه به د 4 بجو څخه تر 5 بجو پورې بازار ته لاړ شم، یا زه به د 4 بجو څخه تر 6 بجو پورې درس ووایم که نه. دا پون د دغه وخت څخه بیس تر دغه وخته پورې دغه معنا ورکوي. مثلا
څلورو بجو څخه تر تر درس ووایم. هغې څخه وروسته بیا Zeit هغه کېږي. Zeit معنا وخت. بیا موږ تاسو یعنی کله چې موږ تاسو دا استفاده کوو د هغې څخه وروسته موږ تاسو د وخت یو وخت استفاده کوو. لکه مثلا دلته Ich werde am Montag um 12 Uhr zu Hause gehen. وایي زه به د دوشنبې په ورځ um 12 Uhr په 12 بجو باندې zu Hause gehen کور ته ولاړ شم. بل دی دلته دا په چې دی همیشه د یو معین وخت سره استفاده کیږي. هر وخت چې تاسو یو معین وخت استفاده کوئ مثلا 12 بجې 12 نیمې بجې 4 5 د هغې سره باید تاسو استفاده کوئ. کله چې ورځ استفاده کوئ باید استفاده کوئ. د ورځې نوم چې استفاده کوئ همیشه ورسره استفاده کوئ. راځو بل مثال ته Ich muss bis 12 Deutsch Geschichte lesen. یعنی زه باید دلته باید ورسره ولیکو تر څو Ich muss bis 12 یعنی زه باید تر 12 بجو پورې تر معنا ورکوي. Ich muss bis 12 Uhr Deutsch Geschichte lesen. زه باید تر 12 بجو پورې د آلماني ژبې تاریخچه ووایم یا تاریخ ولولم. lesen ولولم. Unsere Sprachschule wird von Freitag bis Montag geschlossen. ګوره دلته دا von او bis په یو جمله کې راغله plus Zeit وروسته وخت موږ تاسو ورسره استفاده کوو. دلته دی مثلا unsere Sprachschule زموږ د ژبې مکتب یا ښوونځی wird به von Freitag bis Montag وایي د جمعې د ورځې څخه د دلته د معنا ورکوي د جمعې د ورځې څخه bis تر دوشنبې ورځې پورې geschlossen بند وي. اوس راځو نورو اضافي حروفو ته. موږ تاسو په تېرو درسونو کې هم یادوري هم کړې وه چې موږ تاسو یو Präpositionen دوه ډوله Präpositionen لرو، درې ډوله بلکې. یو هغه دی چې پور یعنی پیور په انګلیسي کې چې موږ تاسو ورته وایي پور داتیو دي چې تنها داتیو دي. یو هغه دی چې تنها اکوزیټیو دي. یو هغه دی چې د دواړو منځ کې په یو حالت کې اکوزیټیو وي په یو حالت کې داتیو وي. دا اوس ته راځو وایي اوس په بل درس کې چې په کوم حالت کې اکوزیټیو دي او په کوم حالت کې داتیو یې واضح کوو. اوس راځو فعل حال دلته داتیو Präpositionen وایي. داتیو Präpositionen عبارت دي د ان معنا په یا د یو شي په داخل کې همغه انګلیسي کې موږ تاسو لرو مثلا I'm in house زه په کور کې یا I'm in home. دلته هم په الماني کې هم همغسې معنا ورکوي. بل دی neben څنګ ته په انګلیسي کې موږ تاسو beside لرو. بل دی auf د یو شي په سر باندې مثلا ګلاس د میز په سر کې. بل دی unter معنا لاندې. فور معنا مخته د یو شي مخته مثلا د دروازې مخته یو شی دی. بل دی hinter معنا شاته د یو شي شاته یو بل شی ایښي یا موقعیت لري. بل دی an مثلا په یو ځای کې په معنا ورکوي. بل دی zwischen په منځ کې مثلا یو شی موقعیت لري د دوو شیانو په منځ کې. بل دی by معنا په د by نه وروسته موږ تاسو ort یعنی ځای استفاده کوو، د یو ځای نوم استفاده کوو یا یو ځای استفاده کوو یا یو موقعیت استفاده کوو. یعنی دا ټول چې دي دا داتیو دي. اوس راځو دا چې کوم بیا پیور داتیو دي کوم پور اکوزیټیو دي هغه لاندې وایي. اوس په دې ځای کې چې دي په دغه مثالونو کې دا ټول داتیو دي. خو دا چې په کوم ځای کې مثلا auf چې دی دا اکوزیټیو هم کیدی شي. خو هغه په کوم حالت کې هغه راځو نور بیا په بل درس کې مثالونه دي مشخص درس دی د دې لپاره په هغه کې واضح کوو. اوس دا ټول د داتیو په هغه باندې استفاده کیږي خو پور داتیو یا خاص داتیو چې دي هغه لاندې موږ تاسو بیا وایو.
په بل درس کې بیا وایو. اوس راځو دلته مثالو کې استفاده کوو. Der Schlüssel ist in dem Schreibtisch. Der Schlüssel یعنی کلی چې ده شلوسل کلی ته وایي کلی چې ده in dem in ګوره موږ ویله ډاټیو دی in ډاټیو دی کله چې in راغی in نو د هغې نه وروسته Schreibtisch د Schreibtisch هغه چې دی دیر دی ګورئ دلته ما لیکلی دغه دی آرټیکل یې ډیر دی آرټیکل یې ډیر دی نو د دیر چې دی دیر موږ تاسو ویلي وو چې په ډاټیو کې په څه شي بدلو په دیم باندې نو د ان نه وروسته چې کوم آرټیکل راځي هغه به په دیم باندې بدلو in dem Schreibtisch یعنی کلی چې دی هغه په Schreibtisch یعنی میز کې دي هغه دفتري میزونه به ولیدلي څوک چې ورته ناست وي هغه میز ته Schreibtisch وایي یعنی تحت لفظي معنا یې ده د لیکلو میز. بل دی Der Schlüssel ist neben dem Schreibtisch وایي دا وایي کلی چې دی هغه څنګ ته د میز څنګ ته دي neben خو څنګ ته او dem چې دی دا ډاټیو دی د ډاټیو کې دیر په dem بدلیږي. بل دی Der Schlüssel ist unter dem Schreibtisch یعنی کلی چې دی هغه د میز لاندې دی. Der Schlüssel ist auf dem Schreibtisch کلی د میز په سر باندې دی. Der Schlüssel hängt vor dem Regal وایي دغه هغه چې دی کلی چې دی hängt راځړېږي ځړېدلو ته وایي hängt vor dem یعنی راځړېږي مخ ته د ریګال ریګال موږ تاسو هغه ته وایو تاخچې ته هم ویلی شو او هغه تاسو به لیدلي بعضې انوارۍ کوم دروازې هغه نه لري مثلا کتابونه چې پکې ایږدو کتابخانو کې چې یا په دواخانو کې چې هغه دوا پکې ایږدي خانې جوړي هغه ته ریګال وایي هغه خانو ته. دلته وایي Der Schlüssel hängt vor dem Regal vor ډاټیو دی په دې ځای کې او دیر چې دی داس د ریګال هغه چې دی داس دی داس موږ تاسو ویلي وو چې په ډاټیو کې موږ په دیم بدلو داس دیم ته لاړو بدل شو فور دیم ریګال یعنی مخکې د هغه انوارۍ بولئ یا تاخچې بولئ کوم څه چې ورته وایي د هغې مخکې راځړېږي. بل دی Der Schlüssel hängt hinter dem Regal وایي کلی چې دی هغه د ریګال یا المارۍ شاته دي. بل دی Der Schlüssel steht zwischen den Schreibtischen Regalen موږ تاسو ویلي zwischen د دوو شیانو منځ کې چې یو شی هغې ته موږ تاسو استفاده کوو دا وایي Der Stuhl steht یعنی چوکۍ چې ده هغه موقعیت لري zwischen په منځ den Schreibtischen په منځ د میزونو کې ډېر موږ تاسو دي دلته جمع دی ګورئ ټیشن جمع ده یعنی میزونه دي دي هغه دی موږ تاسو ویلي چې په ډاټیو کې دي په دین بدلیږي نو Schreibtischen zwischen den Schreibtischen یا den Regalen د انواریو په منځ کې den Kommoden چې دي هغه راکش کېږي چې هغه انوارۍ ته وایي هغه خانې غوندې چې راکش شي خانه چې راکش کړي هغه د میزونو کې چې هغې ته هغه رقم هغه ته وایي هغه خانې یا انوارۍ ته وایي. اوکې بل دی Der Stuhl steht bei den Schreibtischen bei یعنی دا شټول چې دی دا د Schreibtischen د میزونو سره دی د چوکۍ د میزونو سره ده یا چوکۍ د الماریو سره ده. دا شو د موږ تاسو د داتیو پریپوزیسیونن درس راځو د دې درس په ادامې سره د پریپوزیسیون پاتې برخه په بل درس کې وایو بیا هم زموږ سره اوسئ.